السلام علیکم دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. راځئ چې نن په دې اړه خبرې وکړو چې څنګه کولی شو خپل د کمپیوټر ډیډیکیټ ویډیو میمري وګورو، او په دې باندې به هم خبرې وکړو چې ولې مهمه ده دغه میمري په کمپیوټر کې. لومړی باید په دې باندې پوه شو چې د ډیډیکیټ ویډیو میمري ولې مهمه ده. د دې په خاطر چې د لوړ ګرافیک درلودونکي اپلیکیشنونو په کارولو کې له موږ سره مرسته کوي او مشکل نه ایجادوي. که چیرته له موږ سره د لوړ ګرافیک درلودونکي اپلیکیشنونه وي او موږ د هغې څخه استفاده کول غواړو، نو که چیرته زموږ د میمري کمه وي بیا نشو کولی په اسانۍ سره له هغې څخه استفاده وکړو، یا نه بیا د استعمال په وخت کې موږ ته مشکل جوړوي. خو راځو په دې باندې اوس خبرې کوو چې څنګه کولی شو هغه وګورو تر څو د اخیستلو په وخت کې موږ مشکل ونه لرو. راځو اوله لاره د کنټرول پنل له لارې دلته د کنټرول پنل ته چې راغلو دلته ډسپلی اپشن پیدا کوو. له دې څخه وروسته چینج ډسپلی سیټینګ لږ لاندې راځو، دلته اډوانس ډسپلی سیټینګ باندې کلیک کوو. په کسټمایز یور ډسپلی کې لاندې راځو ریلیټډ سیټینګ ته، دې کې ډسپلی اډاپټر پراپرټیز د دغه ځای څخه موږ کولی شو چې خپله ډیډیکیټډ ویډیو میمري وګورو، چې دلته بیا کولی شو د ګرافیک میمري هم وګورو، سیستم ویډیو میمري هم وګورو، شیارډ سیستم میمري هم وګورو. نو دلته دا ده چې 32 میګا بایټه یا 32 MB زما د کمپیوټر د ډیډیکیټ ویډیو میمري ده. دویمه لاره هغه ډیره اسانه او ساده لاره ده. راځو په ډیسکټاپ باندې ریډ کلیک کوو، ډسپلی سیټینګ ته وړاندې راځو، اډوانس ډسپلی سیټینګ په ریلیټډ سیټینګ کې ډسپلی اډاپټر پراپرټیز له دغه ځای څخه هم کولی شو خپله د خپل کمپیوټر د ډیډیکیټ ویډیو میمري وګورو. هیله مند یم چې دغه ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او تاسو سره د کمپیوټر په اخیستلو کې کومک وکړي. مننه. د الله په امان تر بل لیکچر پورې.